بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو سلامونه او نیکی هیلي. زه فرانسه کې دلته د ویټالیس نړیوال شرکت چې هغه موږ تاسو ته د هغې نه بولس راوړو افغانستان ته. ویټالیس د نړۍ په سطحه یو قوي شرکت دی چې دلته بولسونه جوړیږي او دا یوازینی شرکت دی چې په دې کې بولسونه هم تولیدیږي، هم یې ریسرچ سنټر دی، هم لابراتوار دی او هم فابریکه ده. نو دا بولس چې تاسو ګورئ مخکې د دې نه چې دا صادر شي نورو مملکتونو ته، نورو هیوادونو ته، دلته دا ټسکۍ دلته او دا وړې خطو کې چې تاسو ګورئ دا بولس یا دا غټې ګولۍ پرتې دي. دا ورځ په ورځ باندې د چکۍ د دې وزن اخلي چې دا یا په د غواګانو په ګېډه کې یا په ګېډه کې په کومه اندازه باندې په څومره وخت کې ایلې کېږي، د دې هغه عمر په کومه اندازه باندې. مثال موږ چې کوم بولس تاسو د غویمه کېدو راوړو هغه 15 ورځې په ګېډه کې پاتې کېږي. داسې بولسونه هلته شته چې هغه 6 میاشتې مثلا د خوسي په ګېډه کې پاتې کېږي. نو د هغې نتیجې د لیدلو د خاطره دوی باید دا روزانه چک کړي او دغه وزن یې باید وګوري او دغه وزن چې دی د هماغه محیط دی چې کوم د غوا په ګېډه کې، نو دا وزن یې باید وګوري او دا باید د دوی په دې باندې متقینه شي یا د دوی باید اعتماد په دې باندې شي چې دا تولید واقعا 2 میاشتې یا 3 میاشتې چې دی دا پاتې کېږي. نو دا 2.5 میاشتې یا 3 میاشتې 6 میاشتو پورې د تولید مخکې د دې نه چې هلته لاړ شي دا روزانه داسې ټسټ کېږي او د دې وزن اخیستل کېږي تر څو وګوري چې واقعا دا تولید د عمر لري او که نه لري. نو موږ تاسو ته اطمینان درکو کوم تولیدات چې د لر سپین غر زراعتي مالداري شرکت او د ویټالیس له خوا نه راوړل کېږي هغه به ښه کوالټي لري انشاءالله.